خبرونو سرټکی ایران هر کال 200,000 افغانانو ته د کاري ویزو د ویشلو ژمنه کړې. په اجارې د دولتي ځمکو د ورکولو لړۍ رسما پیل شوه. امنه محمود له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو په تړاو د خاموشه نه پاتې کیږي. ټرمپ ویلي چې پر کولمبیا د پوځي عملیاتو امکان تر ارزونې لاندې دی. او د وینزویلا موقت ولسمشر امریکا ته د خبرو او ګډې همکارۍ وړاندیز وکړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. ایران هر کال 200,000 افغانانو ته د کاري ویزو د ویشلو ژمنه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال مولوي محمد زاید احمدزي په کابل کې د ایران د کار تعاون او ټولنیزې هوساینې وزارت له مرستیال وزیر سید مالک حسیني او مل پلاوي سره کتلي دي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د فني او حرفوي زده کړو پر پراختیا، ایران ته د ماهرو افغان کارګرانو پر لیږد، د کاري علمي او عملي تجربو پر شریکولو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث کړی دی. د یاد وزارت په وینا ایراني لوري افغانانو ته هر کال تر 200,000 کاري ویزو د ورکړې ژمنه هم کړې ده. په اجارې د دولتي ځمکو د ورکولو لړۍ رسما پیل شوه. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اعلان کړی چې پانګوالو او سوداګرو ته په اجاره د 22,250 جریبه دولتي ځمکې د ورکړې لړۍ پیل شوې ده. دغه لړۍ د طالبانو حکومت مشرتابه له لوري د ځمکې اجاره ورکونې قانون له منظورۍ وروسته پیل شوې ده. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا د اجارې تړونونو په لاسلیک سره به په کلني ډول 80 میلیونه او 508,000 افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د کوکنارو د بدیل کښت او افغان بزګرانو ته د اړینو خدمتونو په برخه کې د نه پاملرنې له امله پر نړیوالې ټولنې نیوکه کړې ده. عطاالله عمري ویلي نړۍ په تیر کې د نشهیي توکو د کښت د مخنیوي لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، خو دا کښت نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې لا زیات شو. د هغه په خبره نړیواله ټولنه اوس باید د بدیل کښت په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او نادولتي بنسټونه په دې برخه کې اغیزناک رول لري. نوموړي همداراز ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هیواد کې د نشهیي توکو کرکیله او قاچاق ترسره کړي. تیره اونۍ څه باندې 1400 بې اسناده او د تورو شیشو لرونکي موټر نیول شوي دي. د عامه نظم پولیس وایي چې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې په کابل ښار او کابل ښار ته په داخلېدونکو دروازو کې د پلټنو پر مهال څه باندې 1400 بې اسناده او د تورو ښیښو لرونکي موټر نیولي دي. د عامه نظم پولیس وایي له دې جملې 120 موټر د کابل پولیسو ښارګوټي ته انتقال کړي او پاتې نورې بیرته هغه ولایتونو ته ګرځولي چې له کومو راغلي وو. افغانستان کې 12 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې 12 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او د افغان کډوالو ستنېدو دغه وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یادې ادارې زیاته کړې چې همداراز تر 15 کلونو کم عمره له 15,000 ډیر ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله اوس مهال درملنې ته اړتیا لري. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان کې له اړمنو سره خپلې مرستې جاري وساتي ترڅو وضعیت ژور نشي. امنه محمود ویلي چې نړۍ د افغان ښځو د حقونو په تړاو خاموشه نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنه محمود د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د لګېدلو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. هغې ویلي چې د ښځو حقونه د نړۍ په هر ګوټ کې بشري حقونه دي او نړۍ باید دغه برخه کې چوپ پاتې نشي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی او همداراز ټینګار یې کړی چې د ټولو افغانانو اسلامي او بشري حقونو ورکړې ته ژمن دي. ټرمپ ویلي چې پر کولمبیا متمرکز پوځي عملیات د ارزونې وړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د کولمبیا حکومت پر ضد د پوځي عملیاتو ترسره کول د ارزونې وړ دي.
هغه د کولمبیا حکومت د یو ناروغ کس تر مدیریت لاندې وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه وضعیت به دوام ونه کړي. نوموړي د کولمبیا حکومت په منظم نشهیي موادو کې دخیل او د مخدره موادو د قاچاق ملاتړ کوونکی بللی. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د ډونالډ ټرمپ هغه تورونه رد کړي چې پرده یې د نشهیي توکو د قاچاق په تړاو پورې کړي دي. هغه ویلي د نوم د نشهیي توکو د قاچاق له هیڅ قضایي دوسیې سره تړاو نه لري او ټرمپ باید له تخریب څخه لاس واخلي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې امریکا په وینزویلا کې وړ مورز پوځي عملیات ترسره کړل او ان د یاد هیواد ولسمشر او لومړی میرمن یې ونیول. د وینزویلا موقت ولسمشر امریکا ته د ګډې همکارۍ او خبرو وړاندیز وکړ. د وینزویلا سرپرست ولسمشر ویلي چې هیواد یې سولې ته ژمن دی او له امریکا سره د متوازنو او پر درناوي ولاړو اړیکو پر لور تګ ته لومړیتوب ورکوي. ډیلسي رودریګز په یوه اعلامیه کې د متحده ایالاتونو حکومت ته بلنه ورکړې چې د نړیوال قانون په اډانه کې ورسره د همکاریو پر یوې ایجنډا ګډ کار وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د وینزویلا خلک او سیمه د سولې او ډیالوګ مستحقه ده، نه د جګړې. د وینزویلا پخوانی مرستیال ډیلسي رودریګز به د دوشنبې په ورځ ځایي وخت د سهار 8 بجې په کاراکاس کې د ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ټرمپ ورته ګواښ کړی چې که نوموړي سم کار ونه کړي ښایي له مادورو څخه هم ستره بیه پرې کړي. روسیې ویلي چې تر دې وروسته امریکا هیڅ حق نه لري چې په مسکو نیوکه وکړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدیف د امریکا له لوري د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او تیری بللی. هغه ویلي واشنګټن تر دې وروسته حق نه لري چې پر روسیې د هیڅ اقدام له امله نیوکه وکړي. مادورو له 2014 کال راهیسې پر وینزویلا واکمني کړې خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن او 13 ورځ له خپلې میرمنې سره یو ځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.